زه مولوي عبیدالله بهاري د کونړ د ولایت د 1260 شهیدانو اصلي او حقیقي وارث یم چې زما پلار شهید مولوي صاحب وزیر محمد چې په دغه څیرې کې اوس هم د شهادت جام نوش کړی دی او دې کې زه په دغه وخت کې وړوکی وم او زه د دغه صحنې نه راویستلم او ما ته ویلې چې ته جومات ته ننوځه نو زه جومات سره د خپلو میندو سره مور سره او د خویندو سره وم او چې ټول کلي زنانه یې دغه جومات ته راټول کړي وي نو زه په دغه وخت کې ماشوم وم دغه ډزې او دغه هر څه صحنه مې په خپلو سترګو لیدلې ده او زما پلار سره د مولوي صاحب عبدالرشید مولوي صاحب عبدالخالق داسې نور علما کرام هغه هم په دې څلي کې پراته دي دغه ظالمانو نه عالم ته کتل نه ماشوم ته کتل نه لیوني ته کتل او نه د 100 کالو بوډا ته کتل چې دلته زموږ د کلي یو د 100 کالو بوډا و چې متین نومېده او هغې په خپل کټ کې د 100 کالو په عمر کې هغې ویشته نو دا یو لوی ظلم او جنایت دوی ترسره کړی دی ماشومانو څه ګناه کړې وه لیونو څه ګناه کړې وه 100 کلن بوډا څه ګناه کړې وه خو دا د دوی یو ظلم و چې د اسلام او د دین په بنیاد باندې دا خلکو ته ټول ښکاره کېدل چې دا واجب القتل دي نو دوی هغه عامه وجنه شروع کړله تر څو چې په افغانستان کې نوم مسلمان ورک شي ولله الحمد دغه شهیدانو وارثین په عملي جهاد باندې اقدام وکړو او دغه روسانو او خلقانو او کمونستانو ته چې د لیلن په جامه باندې سنگار و هغوی ته شکست وکړو او لله الحمد اوس په دغه افغانستان کې اسلامي امارات چې څه د مجاهدینو ارمانو هغه پلي کېدونکي دي ومن الله